دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې امنیتي ارګانونو کې د ښځو جنسي ځورونه زیاته شوې ده دا چې څنګه راځي دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د بشر د حقونو خپلواک سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې ښځې له جنسي پلوه ځورول کیږي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له 2202 افغان امنیتي سرتیرو میرمنو سره خبرې کړې دي او دا راپور چمتو کړی ده. په راپور کې راغلی دي چې زیات شمیر میرمنې له دندې پر مهال د خپلو نارینه همکارانو او قمندانانو له لوري ځورول شوي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډله کې 4 سلنې ښځې دي چې د هغوی یوه لویه برخه له جنسي ځورونو سره مخامخ ده. د افغانستان دفاع وزارت او نور امنیتي ارګانونو په هرو 100 ښځو کې وی له جنسي پلوه ځورول کیږي. همداراز پراخ شمېر نورې ښځې بیا د تعصب چلند سره ټکوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې تازه د ناټو په 3 ورځنۍ غونډه کې دفاع سرپرست وزیر د افغان د امنیتي ځواکونو لپاره لا نوره مرسته غوښتنه کړې ده. خو د ناټو سرمنشي جینز وویل چې ناټو د افغانستان ته له امریکا سره یو ځای تللې ده او یو ځای به پریکړې کوي. په برکسل کې زموږ همکار چې د ناټو غونډې ته تللی وایي چې دا ځل ناټو د پخوا په څیر د افغانستان په ننګ ولاړ نه ښکارېده. البته تر ډیره د ناټو مشر د خبریالانو د پوښتنو د ځوابولو پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. که څه هم د بشر د حقونو خپلواک سازمان راپور د همیشه په څیر په امنیتي ارګانونو له لوري رد شوی، خو په افغانستان کې د جنسي ځورونې پیښو ته همیشه خلکو تند غبرګونونه ښودلي دي. که چیرته د افغانستان په دفاع وزارت او همدا ډول نور ادارو کې د ښځو جنسي ځورول همدا ډول دوام ومومي، ښایي ډیر افغانان خپل لوڼې امنیتي ادارو ته پرېنږدي چې هلته کار وکړي. دوستانو، ستاسو دغه کار څنګه ارزوئ د خلکو؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.